دویمه نړیواله جګړه. د نړۍ تر ټولو خونړۍ جګړه وه. که څه هم جرمني په 1945 کې تسلیم شو، خو جاپان لا هم مقاومت کاوه. د جاپاني پوځیانو سخت مقاومت، د جګړې اوږدېدل او د امریکا د پوځیانو احتمالي درانه تلفات د دې لامل شول چې امریکا د اټومي وسلې کارولو پرېکړه وکړي. دا پرېکړه د درو اساسي دلایلو له وجې وه. یو، د دویمې نړیوالې جګړې په وروستیو کې جاپان لا هم مقاومت کاوه. که څه هم جرمني تسلیم شوی و، د جاپاني پوځیانو جنګي ستراتیژي دا وه چې تر وروستي سرتیري پورې به جګړه کوي او هیڅکله به تسلیم نشي. دوی نه یوازې په میدان کې سرتیري بلکې عام وګړي هم د جګړې برخه ګڼل، چې په دې معنا وه چې هر جاپانی چمتو تر اخیره وجنګېږي. امریکا ته دوه انتخابه پاته وو. یو، د جاپان پر خاوره مستقیم برید چې د اوږدې جګړې لا زیات وژنو او ویجاړۍ سبب کېده. دوهم، د اټومي وسلو کارول چې جګړه به سمدستي پای ته رسوي. خو امریکا د دوهم انتخاب غوره ولید، ځکه دا یوازینۍ لاره وه چې جاپان پرته له دې چې د اوږدې جګړې لامل شي تسلیم شي. دوهم، امریکا د جاپان د اشغال لپاره د اپریشن ډاون پال په نوم یو پلان تیار کړی و. د استخباراتو اټکل دا و چې که د جاپان اصلي ټاپوګانو ته د ځمکې برید پرېکړه وشي، نو تر 1 میلیون امریکایي سرتیري به ووژل او یا هم ټپیان شي. د اوکیناوا او ایو جیما جګړو دا وښوده چې جاپاني سرتیري تسلیمېدل نه خوښوي، چې دا به جګړه لا اوږده کړي. د دې خطرونو په پام کې نیولو سره امریکا پرېکړه وکړه چې اټومي بم وکاروي، تر څو جاپان ته دومره سخت زیان ورسوي چې د جګړې لاس واخلي او تسلیم شي، پرته له دې چې د امریکا پوځ ته درانه تلفات واړوي. دریم دلیل دا و، په هغه وخت کې امریکا یوازې د جاپان پر ضد نه بلکې د شوروي اتحاد پر وړاندې هم سیالي درلوده. که څه هم شوروي د امریکا متحد و، خو دواړه ځواکونه د جګړې وروسته د نفوذ د پراخېدو لپاره سیالي ته چمتو وو. امریکا غوښتل چې شوروي اتحاد ته ښکاره کړي چې دوی داسې نوي وسلوال ځواک لري چې هر ډول سیالي یا د شوروي احتمالي نفوذ پای ته رسولی شي. د اټومي بم کارول نه یوازې د جاپان تسلیمي ته زمینه برابره کړه، بلکې دا یې هم وښوده چې امریکا اوس د نړۍ تر ټولو ځواکمن هیواد دی. د هیروشیما پر ښار اټومي برید د بشریت یوه توره ورځ وه. د 1945 کال د اګست 6 د بشري تاریخ یوه له خونړیو ورځو څخه شمیرل کیږي. دا هغه ورځ وه چې د دوهم نړیوال جنګ وروستي پړاو ته د ننوتلو سره امریکا د جاپان پر هیروشیما ښار لومړی اټومي بم وغورځاوه.